لاټل ما انډین آرمي چیف خو پاکستان له دمکی ورکړي. روکوا سړی د ماشومانو خبرې سیریس ماخله، ډېر کم عقل انسان دی. دا یار د یو ځل ناجوړه شوی واورئ، بس لاړو ډاکټر له. ډاکټر ورته وایي څه چل دی در باندې، څه چل دی؟ وایي یاره چې روټۍ وخورمه بس ازمېږي نه. وایي ډېر کوشش وکړم خو بس روټۍ مې په زړه باندې پرتی او وایي ازمېږي نه. ډاکټر ورته وایي چې کله روټۍ خورې نو وایي د شپې بیا ګرځه راګرځه روټۍ پسې که نه. بس سړی وایي صحیح ده. هفته پسې ټیلیفون وکړو وایي نیپال ته راورسېدم. یار د مسلسل پیدا روان. بس ښځې یو جرنیل ته کمپلین وکړو، وایي هغه ته لې وایي د روټۍ نه پسې پیپسي روړو وایي غیب شوی دی نشته. وایي زه څه چل وکړم اورې؟ جرنیل ورته پینټه بوتلونو سولو وایي دا یو ځکه نه پیپسي کې خو څه جنډه نه ده. دې سیټ نه پوجو ماټر ګوله ورخوشې کا اورې؟ ټیلیفون یې ورته وکړو وایي که په دې څوک لګېدلي وو. دی خو اسلام آباد کې چې کوم دی نو پارلیمنټ کې کسان ناستو مشورې کول، حکومت وایي چې څه به کوو څه به نه کوو که نه. نو بس سای کوي ملیشا سوچ کې تللی وه. وایي سړیا وایي دا خو آسان کار دی، وایي په جاپان بوله راته وشو حمله به پیدا شاه نه وکړو اورې. خو وایي که پته هم که که نه سني لیون یادوله، سني لیون یادوله وایي سني دیول به زما وي. मेगा बोला खूब किसी ने देवल राजी.